دا وګورئ چې سافټویر اپډیټینګ کې ان شاء الله نیمه غنټه کې به سافټویر اپډیټ شي. غیم به دل پرې غټو بریتو غیم به وګورئ چې السلام علیکم ورونو. ډینجر مومن وی ورونو چې دا ویډیو مدثر ته ورسوي پوه شوي چې مال دې نه میسیجونه کوي او نه دې راته کال کوي. اوسه پورې پوه شوي چې کله یې ولې سافټویر اپډیټ کړو نو اوس دې ما ته کالونه میسیجونه کوي، ما ته یې نه میسیج کوي او نه دې راته کال کوي. والسلام. ملګرو که ستاسو خیال وي د نن نه یو څو ورځې مخکې د مدثر کومه ویډیو چې راله دا یو شعر دی پکې نن د ډینجر د طرف نه مدثري تړالی وي چې په ماشومتوب میروان ورکو ته پرېښودی نه وي، په ماشومتوب میروان ورکو ته پرېښودی نه وي، په تا دا دوه ټکي سبق هم ګوره ما ویلې او ډینجره په کم کې چې هغه داسې په یو حجره کې ناست وي د تره سره، په تره او هغه چې کم دی داسې خبرې کوي نو مدثر پکې څه کنځل داسې څه وینا وکړي. د هغې نه پس بیا چې کم دی په سوشل میډیا خاص طور په ټیک ټاک باندې ډېر زیات مشهور شو نو بیا د دې کم د ایکسپلینیشن ویډیو هم راله. په دې کې مدثر وایي چې آیا کم څه چې شوي و دا لکه داسې او زموږ مطلب نه و او زه د خپل تره سره ناست وم او داسې خبرې کولې. یعنی کله په ویډیو کې دا خپل تره ته مشر تره، کله په ویډیو کې کله کشر تره وایي. خو خیره به سیټ ټکو خو زه وایم چې آیا په هغه وخت کې د دې کشر تره او مشر تره نه و چې کله د ډینجر مومن سره داسې قسمه ویډیو راتلې چې کومه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. په هغه وخت کې د دې څوک نه وو، یعنی د دې کم مشران کم پلار دې نه علاوه دا ترونه اوس چې ورته وایي موږ یې ترونه یو، د دې دا نه و چې هغه راپاڅېدلي وي او د داسې قسمه ویډیو هغه یې منې کړي وي. یعنی موږ چې کم معلومات وکړه د هغې مطابق دا ډینجر مومن د ده هیڅ هم نه دی. نو داسې یو کم عمره هلک که هغه راپاڅي او د داسې یو غټ سړي سره ویډیو جوړوي د هغې داسې د تره یا د کور فیملی خو څوک په کار دي که نه چې د هغې مخنیونه وکړي، هغې ته ووایي چې آیا بچیه د دې کس سره هغه ویډیو مه جوړوه. بل کم زموږ پښتانه ورونه چې دي هغو چې اوس څه شروع کړي دي په ټیک ټاک، یعنی دا کم ډینجر مومند ویډیو رالي، دې نه علاوه د مدثر ویډیو رالي او هغه د یو بل سره لګی او بس کله دا ساوند پې پرېږدي چې آیا دا چې کم دی لکه د پښتو کمې ګانې چې دي د عشقۍ مشقۍ هغه پې پرېږدي او بس یو ټرینډینګ یې شروع کړی. یعنی دنیا اکاونټونه جوړ شو زموږ پښتانه هغه دا دونه ډېر خوښوي، یعنی دونه ډېر یې ګوري چې هغه کم پیک اکاونټونه چې دي هغه هم ډېر زیات وایرل شو. لکه د دې پکې د هغه اصل اکاونټ هم پته نه لګي چې د دې کم اوریجنل اکاونټ کم یو دی او 2 نمبر اکاونټ یې کم دی، نو دونه ډېر زیات مشهور شو. یعنی زموږ پښتانه چې کم دي هغه کې اوس قلاریږي هم نه کم دا قصه چې دا هغه مشهور کړل. یعنې زه تاسو ټولو ته وایم چې آیا تاسو ته زه بار ویډیو کوم چې خپل کم کشران چې دي ستاسو بچي چې دي په هغې لږ خصوصي نظر وکئ، ځکه چې سبا له بیا داسې حالات چې جوړېږي د هغې نه مخکې دا ښه ده چې تاسو کم په حفاظت کې هغه وساتئ. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه، امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.